د امریکا د کیلیفورنیا ایالت لاس انجلس کاونټي ته څیرما په وینچورا کاونټي کې هم د جنوري په 14مه تازه ځنګلي اور لګیدلې چې د وجلو لپاره یې یو شمېر اور وجونکي سیمې ته ورغلي دي. بلخوا چارواکو د جنوري په 14مه ویلي چې په لاس انجلس کې د جنوري له 2 راهیسې لګیدلي اور زرګونه کورونه تباه کړي او 40 کسان چې وجلي دي. د جنوري په 14مه هم زرګونه اور وجونکي له جازونو او ځمکې د اور په وجلو بوخت وو. د لاس انجلس ښار د اور وجونکي څانګې د معلوماتو له مخې اور نږدې په 40,000 ایکړه ځمکه خور شوې دی. دغه راز په لاس انجلس کې د جنوري په 14مه څه باندې 92,000 کسانو ته د وتلو امر شوی وو. البته د لاس انجلس ښار د اور وجونکي څانګې د معلوماتو له مخې په پالیسیډز سیمه کې د اور وجنې لړکې پرمختګ شوی. دی وايي په ځینو سیمو کې 44 او ځینو کې بیا 33% اور قابو کړل شوی دی. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د جنوري په 14مه ویلي چې لاس انجلس به هغه حالت ته راولي لکه څنګه چې د اور تر لګیدو مخکې وو. And although the federal government is going to cover او تاسو پوهیږئ که څه هم فیډرل حکومت به 100% لګښتونه ورکوي لکه د اور وجونکي اضافي وخت معاش د کثافاتو ایستل او لنډمهاله سرپناه. د لاس انجلس زوړ حالت ته د بیرته راوستو لپاره به لسګونه اربه ډالر لګي. نو موږ به کانګرس ته اړتیا لرو چې د دې کار تر سره کولو په هدف د فنډونو برابرولو لپاره ګام پورته کړي او موږ به دا تر سره کوو. خدای دې وکړي. provide funding to get this done. And we're going to get that done, God willing. د امریکا په لاس انجلس کې د ځنګلي اورونو د وجلو هڅې روانې دي خو چارواکي د نوو بادونو په اړه اندېښمن دي. دی وايي د توندو بادونو له کبله ښایي په هغه سیمو کې بیرته اور ولګي چې وار د مخه مړ کړل شوی دی. د کیلیفورنیا د اور وجنې ادارې د 14 جنوري د معلوماتو له مخې 3 ځنګلیز اورونه دوام لري چې تر ټولو ستر هغه د پالیسیډز دی او یوازې 44% قابو شوی. د لاس انجلس د اور وجنې ادارې مشر ویلي بادونو او د اوبو شدید کمښت د اور وجنې چاره سخته کړې ده. د جنوري تر 14مې پورې لا هم دا معلومه نه وه چې په لاس انجلس کې اور د څه له وجې لګېدلی وو.